بسم الله الرحمن الرحیم. نن مونږ تاسو په کمپیوټر نتورکینګ CCNA اسوسییټ لیول آوټلاین کې په 3.5 ټاپک باندې خبرې کوو. 3.5 ټاپک کې راغلي دي وای describe the purpose of first hop redundancy protocol. یو څوک چې د CCNA امتحان ورکوي یا په CCNA کې اسوسییټ لیول باندې کار کول غواړي هغوی باید وای دا تشریح کړی شي او دا وپیژني چې what is first hop redundancy protocol. نو نن موږ تاسو هم دا پروتوکول هم تشریح کوو او هم د دې کنفیګریشنز د کول غواړو. هم متوجه اوسئ موږ تاسو دلته پروتوکول لرو د چی شي په نوم first hop redundancy protocol یا دیتا باز خلق FHRP وایي. فرست هاپ redundancy protocols دا یو پروتوکول نه دی یو دانه نه ده نوم نه اندازه لګیږي چې دا د redundancy په خاطر باندې کارول کیږي. ګوره redundancy معنا یا redundant معنا موږ تاسو ته په کمپیوټر نتورکینګ کې ویلو هر شی چې دوه کیږي د هغه بدیل لاره دې ته redundancy وایي. لکه برق ده د برق دپاره موږ تاسو redundant لاره یا redundancy څه کوو پاور سپلای ږدو او د دې ترڅنګ ورسره څه کوو UPS لګو که برق لاړ شي یا سولر سیسټم ږدو که نه سو آن مختلف قضایي موږ لرو جنریټر لرو redundancy په خاطر اینډ سو آن مختلف شیان دا لرو. اوس موږ تاسې نن په همدې موضوع باندې خبرې کوو. موږ تاسې څه کار لرو ښه متوجه اوسئ. یو د موږ داخلي نیټورک ته دلته زه راخلم مثلا یو سویچ ده یا دوه سویچه دي مشکل نشته ده یو لوی نیټورک ده دا یو سویچ ده او له دې سره یو او دوه کمپیوټرونه مونږ کنیکټ کړي دي. صحیح شو دا دوه د مونږ کمپیوټرونه سول او دا سویچ شو. اوس راخلو زه مثلا دلته یو بل سویچ به م کیږدو دا مونږ سره یو بل سویچ ده یو دوه کمپیوټرونه دلته له دې سره موصل دي. اول پراکټیکل هغه سیناریو درته وایم بیا راځو پروتوکول باندې خبرې کوو د دې ضرورت څه ده او څه کار کوي. دا مونږ سره یو کمپیوټر سو یو کمپیوټر مونږ بل دلته هم ورسره وو. صحیح شو دا مو راواخیست. اوس په دې حالت کې موږ تاسو څه کار کول غواړو دا راخلو دا دلته وصل کوو د دې فاست ایترنیټ 0 مې راواخیسته کنیکټ مې کړ د فاست ایترنیټ 01 د دې فاست ایترنیټ 0 مې راواخیسته د دې فاست ایترنیټ 02 سره مې کنیکټ کړ. صحیح شو کنه دا مو کنیکټ کړ. اوس څه کار کوو دلته هم همداسې کنیکشن جوړو فاست ایترنیټ 0 د دې فاست ایترنیټ 01 سره کنیکټ وو د دې فاست ایترنیټ 0 راخلو د 02 سره کنیکټ وو. ښه متوجه اوسئ. دا یو داخلي نیټورک ته زه راځم دلته آی پی یې ورکوم 192.168.1.1 د دې آی پی سوه ګیټ وی چې پرېږدم په خپل ځای راځم دلته ډیسکټاپ آی پی کنفیګریشن 192.168.2 او دا راخلم ډیسکټاپ ته راځو آی پی کنفیګریشن 192.168.2.3 او دا هم راخلو ډیسکټاپ ته آی پی کنفیګریشن د دې 192.168.2.4 دا مو کنیکټ کړو. نو دا سویچونه خپل منځ کې کنیکټ وو چې دویم کنیکشن ولري نو مونږ 03 راخلو د دې 03 سره کنیکټ وو. دا مو کنیکټ کړل دلته پورټ فاس مو نه دی نیول کړی نو اس ټي پی ته انتظار باسي هغه مو ختم کړه. ښه متوجه اوسئ. اوس دلته دا انټرنل نیټورک دی او دا وبخئ لوکل نیټورک ده دوی خپل منځ کې کمیونیکیشن کوي. صحیح ده کله چې یو کمپیوټر بل کمپیوټر ته پاکټ سند کول غواړي اوس ګوره دا راځي دا دې ته پاکټ سند کوي سکسسفول سند کیږي یو بل سره کمیونیکیشن کوي. خو که کله مونږ وایو چې دې ته انټرنیټ راولو څه ورته راولو بیرونی نیټورک ته لاسرسی ولرو انټرنیټ راوړو نو څه شي ته ضرورت لرو تاسو هغه ته وای فای ته انټرنیټ سره ورته وای فای ته نه کنه وای فای خو مونږ دی وایرلیس په صورت کې دا کوم دی اکسس پوینټ تم ضرورت نه لرم دا خو وایرلیس نه دی کنه نه لاینونه به لاین دی دا خو لاین دار کنه هغه دی چې ته ضرورت لرو چې دلته انټرنیټ غواړو دی تر راوړو انټرنیټ یا بیرونی ګورئ تاسو خو غوږونی سي دا اصطلاحات ذهن نه مو باسي تاسو ډیر درس ویلې اوس مدام په دې کې مې ذهن خلاص وي. دا یو لن نیټورک ده او انټرنیټ چی شي ده انټرنیټ
یا ون نتورک ده صحیح ده په زرګونه په میلیونونه خلک نور هلته پکې کنیکټ دي دوه مختلف نتورکونه چې وصل کوو چې شي ته ضرورت پیدا کوو چې شي ته ضرورت پیدا کیږي چې کله موږ مختلف نتورکونه سره راوټر خو راوټر ته که نه راوټر چې ده د انټرنټ دپاره ده بغیر له راوټر نه ممکنه نه ده چې ته څه وکړې انټرنټ کنیکشن جوړ کړې تی وای فای ته له کومه راوړې وای فای هم انټرنټ ورته له راوټر نه راځي اکسس پوینټ ته له کوم ځای راوړې اکسس پوینټ هم د راوټر نه راځي خو دغه نن سبا چې دا تاسو ذهن کې چې شی دي ښه دا تنها اکسس پوینټونه نه دي یا تنها وای فای نه دي دا هم راوټرونه دي 1 and 3 دا هم راوټر کار کوي هم د سویچ کار کوي هم د اکسس پوینټ کار کوي ښه دا مو وای موږ دلته ضرورت اوس راوټر ته لرو یو نو راوټر موږ راواخیسته دلته مو کېښوده ښه غوږ ونیسئ 2811 سیریز راوټر مې کېښوده اوس که کله دا راوټر ګل سي یا دې راوټر کې کومه ستونزه راشي نو بیا به څه کېږي څه به کېږي کنیکشن بیخي کته کېږي بیخي په ټول نټورک کې د موږ لنډ نټورکونه هغوی به انټرنټ ته لاسرسی نشي درلودلی ورسېدی په موضوع دا یو مشکله خبره سوله هیڅوک به هم انټرنټ ته لاسرسی نشي درلودلی نو دې په خاطر زه دوه راوټر اږدم یو راوټر په ځای باندې څو راوټر اږدم دوه راوټر اږدو نو موږ راخلو دلته 2811 سیریز والا مثال نه هر سیریز یې مشکل نشته یو بل راوټر مو کېښود اوس موږ څه کوو کنیکشن دلته د راوټرونو ترمنځ هم جوړو د راوټرونو سویچونو ترمنځ راخلم دلته دا مو کېښود دا فاسټ انټرنټ 00 مې د دې یو پورټ سره کنیکټ 05 د دې فاسټ انټرنټ 00 مې هم دلته د یو پورټ سره کنیکټ کړه د فاسټ انټرنټ 05 سره مې کنیکټ دا دواړه راوټرونه مې خپل منځ کې هم څه وکړل کنیکټ کړل د دې 01 مې راواخیسته د دې 01 سره مې کنیکټ کړه صحیح شو کولی شي تاسو له دې نه جدا لینک راکش کړئ دې ته هم له دې نه دلته جدا راکش کړئ نور انټرفیس یې ولګوئ ښه چې تاسو سره فول میش ټاپالوجي جوړه شي خو خیر مثال مو درته ویل سیناریو داسې ده اوس زه راځم دلته ښه متوجه اوسېږئ دغه راوټرونو ته دغه فاسټ انټرنټ 00 انټرفیسونه اپ کوم وای پی یانې ورکوم د راوټر سی ال آی موډ ته راځم کله چې سی ال آی موډ ته راغلم نو اوس ګورئ انیبل کنفیګر ټرمینل او دلته راځو ورته وایو چې څه شی انټرفیس فاسټ انټرنټ 0/0 نو شټ ډاون هغه اپ کومه چې اپ مې کاو د انټرفیس ته وای پی مور کومه آی پی ادرس 192.168.1.1.50 مثال 255.255.255.255.0 صحیح شو دا خلاص دا پرېږده اوس راځم دلته دې راوټر ته سی ال آی موډ ته د دې راوټر راځم سی ال آی موډ ته راځم ورته وایم چې څه وکړم دا نو enable configure terminal interface fast ethernet 0/0 no shutdown او IP یو سال اوسو 92.168.2.250 هغه مې څو کړی یو 50 مې کړ کنه هو یو 50 دا به 250 کم 255.255.0 صحیح شو دا خلاص دغه بل انټرفیس هم اپ کومه انټرفیس فاسټ انټرنټ 0/1 او نو شټ ډاون اوس دغه مقابل ډاون ده نو هغه به هم اپ کوو چې تر څو دواړه اپ شي ښه راځم دلته ډیسکټاپ ته راځم او کنفیګر ټرمینل ته راغلو سی ال آی موډ ته کنفیګر ټرمینل انټرفیس فاسټ انټرنټ 0/1 او نو شټ ډاون زه دا مې اپ کړه اوس ښه متوجه اوسېږئ دلته زه دغه کمپیوټر ته راځم ګورئ ډیسکټاپ ته پی کنفیګریشن په ګیټ وی کې کوم ادرس ورکم په ګیټ وی کې زه چې ولیکم دا تاسې راته ووایئ تاسو ګیټوي کې باندې د هغه راوټر 0 هغه ورکوو آفرین ډیپورټ اډرس ورکوو یو 50 خو دلته مې یو 50 ورکړ نو ریډنډنسي خو نه سواله دا خو چې بیا دا ګول شي بیا دا بل کار نه کوي کنه بیا خو دا بل ته پاکټ نه زیدای خو پاکټ یوازې هم دې ته رالیږي پوه شوې انجینر صاحب حکمت ته متوجه یم موضوع ته و دا 1.0 خو چې دا نتورک آی ډي وي نتورک آی ډي په یو انټرفیس باندې هغه هیڅ کله انیبل نه وي یا خو په دې معنی چې دا ټول نتورک دا لاره د حل نه ده دلته اوس ګوره همدغلته ده چې موږ تاسو ته دا ضرورت پیښیږي د فرست هاپ ریډنډنسي پروتوکول ضرورت پیښیږي ښه نو دلته موږ تاسو فرست هاپ ریډنډنسي پروتوکول انیبل کوو او استعمالوو یې ښه یو له دې نه موږ سره دی ګوره
Purpose of first hop redundancy protocol. FHRPs are used to ensure network availability and redundancy by providing an automatic failover mechanism for the default gateway in the case of router failure. FHRPs یا first hop redundancy protocol چې دی دا موږ ته په نتورک کې availability او redundancy جوړي ښه چې موږ ته default gateway جوړي که چیرې gateway failure سوا د موږ default gateway failure سوا نو چې کوو نو دلته دا چې موږ تاسو د ټول نتورک لپاره یو سنگل فیس جوړو نو why are FHRPs needed? Host in a network typically have a single default gateway. host یا ماشینونه یا کمپیوټرونه ډیوایسونه هر شی چې وي ټلیفونونه یې بل شي دوی یو ګیټوی لري. if the gateway router fails all communication to external network example to internet is lost. نو ټول نو اضافي نتورکونو ته لکه انټرنیټ ته بل څه چې وي نو هغې ته کنیکشن لوست کیږي ختمیږي. نو دلته څه قضیه جوړیږي FHRPs provide backup gateway. No FHRPs backup gateway موږ ته جوړي that automatically take over without requiring manual intervention. نو دلته موږ مینوال بیا دې ته ضرورت نه لرو چې لاړ شو ګیټوی ادرس بدل کو بل څه وکړو اتومات باندې به دا بیکاپ په خپل شکل سره کار کوي ښه دا د FHRPs وظیفه ده. اوس ګورئ د FHRPs یا first hop redundancy protocol وظیفه هغه مفهوم ګوره مین فائدې چې شي دي د دوی عمومي فائدې دا دي چې redundancy همیشه به دا د په نتورک کې دی یو ګیټوی په ځای باندې ملټیپل ګیټوی وجود لري بیک اپ راوټ به وجود لري ښه automatic failover when the active default gateway fails a standby router takes over که چیرې ستاسو default gateway fail کیږي د دې په ځای باندې به یو بل راوټر دا ځای اتومات نیسي ښه بل لوډ شیرینګ او حتی داسې هم کېدلی شي چې بعضې FHRPs دي داسې پروتوکولونه شته ده چې دا لوډ تقسیم کړي که چیرې همیشه ډیټا په دې لار روانې دی چې ګوري چې دې لاره کې لوډ ده نو په دې بل په ګیټوی باندې بیلیږي نو لوډ بیلنسینګ دپاره هم استفاده کیږي درې کارونه کوي ښه redundancy automatic failover لوډ شیرینګ دا د چې شي وظیفه ده د FHRPs. موږ سره درې مشهور پروتوکولونه دي په دې کې ښه یو ته وایي HSRP یو پروتوکول نوم چې شی ده HSRP host وبخښئ ډېر زیات hot standby router protocol hot standby router protocol یا HSRP دا هغه پروتوکول دی چې دا موږ ته redundancy جوړي لکه دا اوس مې دغه قضیه درته رامخته کړله دغسې یو مشکل مخته راغی نو HSRP دا مشکل موږ ته حل کوي او دا پروتوکول د سیسکو پروپرایټري ده ښه یوازې په سیسکو ډیوایسونو کې کار کوي په نورو ډیوایسونو کې کار نه کوي. بل developed by Cisco to provide redundancy سیسکو کمپنۍ لخوا جوړ شوي دي چې redundancy جوړي use an active and standby route model active او standby router model جوړي یعنی یو راوټر به اکټیو وي بل به standby ښه موږ سره په دې راوټرونو کې یو به اکټیو وي بل به څه شی وي standby وي که چیرې ستاسو اکټیو ډاون کیږي نو standby به د هغه په ځای باندې اتومات شکل سره کار شروع کوي ښه بل the active router respond to ARP request for the virtual IP دلته مهمه خبره مسله دلته د virtual IP باندې موږ تاسو غږیږو عملی زه درته دا ښیم if the active router fails the standby takes over که چیرې active router څه وسي فیل شي نو standby router د هغه ځای نیسي او د هغه په ځای باندې اتومات ډیفالټ ګیټوی کار کوي نیټورک کې دا چاته نه محسوسیږي چې د موږ راوټر ډاون شوی ده ځکه redundant لارې وجود لري او اتوماتیک ځای ته راځي. اوس ګوره د هر شی تاسو ته هول ټایمر او هیلو ټایمر دی موږ تاسو نورو پروتوکولونو کې مې تاسو ته توضیح کړي دي تفصیلي نو دلته هم موږ سره دوه ټایمرونه وجود لري ښه یو ته وایي هیلو ټایمر چې هیلو ټایمر یې ډیفالټ 3 سیکنډ دی او بل چې د هول ټایمر د پکې چې هول ټایمر د دوی ډیفالټ 10 سیکنډ ده راځئ وګورو چې دا عملي څنګه کنفیګر کیږي. ډیر اسانه د دې کنفیګریشن ده ښه بیسک HSRP کنفیګریشن څه کوو د راوټر هر انټرفیس یا انټرفیس ته داخلیږو او ورته وایو چې سټنډبای IP مثلا یو سټنډبای IP ورکوو سټنډبای پرایورټي ما تاسو ته ویلي چې پرایورټي د هر چا جیګا ولا نو په دې معنی چې هغه بس اکټیو راوټر دی او هغه بل به سټنډبای ښه او پریمټ چې دا یعنی اتومات شکل سره بیرته ځان عیار کړي یوازې پرایورټي هم دې ته دا نتیجه نه ورکوي باید د پریمټ هم واوسي اوس زه تاسو ته دا ښیم او شو سټنډبای تاسو ته دا ښیي او سټنډبای ون ټایمر دې سره دا کولی شي تاسو څه وکړئ ټایمر فعاله کړئ دا چې شی دا اوس څه قیصه ده زه دا اوس تاسو ته عملي ښیم عملي کېدل ته صحیح نه پې پوهېږئ په کنفیګریشن کمانډونه دي دا به تشریح شي. اوس ګورئ ښه هغه ستونزه او مشکل ما تاسو ته وویلې که چیرې د دې راوټر IP په ګیټوی کې ورکو خو دا لاره د حل نه ده بیا هم دا سنګل ګیټوی سوه که د دې راوټر ورکو دا هم لاره د حل نه ده. دلته HSRP پروتوکول چې شي کوي دوی یو ورچوال راوټر کریټ کوي څه شی کریټ کوي ورچوال IP جوړوي ښه چې هغه په فزیکلی د چا نه وي ورچوالي وي یو نفر داسې فکر کوي چې ما سره دلته یو ورچوالي راوټر ایښی دی یوزر ته دا نه ښکارېږي چې ما سره دا دوه راوټرونه دي هغه فکر کوي چې دلته موږ سره څه شی ایښی ده یو دریم یو راوټر د ورچوالي نو دا څنګه کنفیګر کیږي HSRP پروتوکول ښه
کله چې موږ تاسو HSRP پروتوکول وګورو نو دلته یو ورچوال IP کنفیګر کوو. څنګه کیږي ګوره د راوټر ته راشي د راوټر CLI موډ ته کنفیګر ټرمینل کم انټرفیس چې دلته کنیکټ ده مثلا دا 00 انټرفیس کنیکټ ده انټرفیس فاست ایترنت 0/0 دلته به تاسو ورته وایي چې سټانډ بای ښه دا یو ګروپ جوړیږي ورته وایي چې سټانډ بای ګوره سواله چې ورکې سټانډ بای تاسو ته کولای شي سټانډ بای IP ورکړي سټانډ بای چې شی ورکړي پرایورټي ټایمرز ټریکس کنه نو سټانډ بای ته تاسو چې شی ورکړي اول به ګوره ګروپ نمبر ورکوي ګوره اولین پکې چې شی راغلي دي ګروپ نمبر ښه اوس ګوره موږ راځو ورته لیکو چې 0 نه تر 4095 پورې ګروپ نمبر ورکولی شي ګروپ ته مې نمبر ورکړه مثلا 10 دین وروسته ګوره سوالیه ورکوي چې کوي تاسو ګروپ چې مشخص کو IP به ورکوي یعنی هغه ورچوال IP چې تاسو کنفیګر کوي ښه زه خپل IP کنفیګر کوم مثلا ورته ومې لیکي چې شي یو سلو سو ورته ولیکم مثلا یو سلو 92.168.1.50 دا د موږ ورچوال IP شوله ګوره ښه د سټانډ بای IP شوله دا چا سره معلومه نه ده انټر یې کوي ښه وبخښئ ډېر زیات دې نه وروسته ګوره سوالیه انریکوګنایز کمانډ موږ سره ګوره ولې دا یې وانخیسته ځکه چې موږ IP نه ده لیکلې IP کلمه رانه پاتې ده زه ډایرکټ همداسې مې خپله مې IP ولیکله نو ورته لیکم چې IP دا به لرې کړم سټانډ بای ګروپ مې له 192 جوړ کړه IP لیکم 192.168.1.50 ښه دا مو مشخص کړه دلته نو دلته HSRP کنفیګر شول بس خلاص هم دومره ښه دلته HSRP کنفیګر شول په دې کې هم په دې انټرفیس کې موږ HSRP کنفیګر کو یو ورچوال IP به دوی ته کنفیګر اوس ګورئ ښه CLI ته راځو کنفیګر ټرمینل انټرفیس کم انټرفیس فاست ایترنت 0/0 او ورته لیکو چې شي سټانډ بای ښه تاسو به ولیکئ چې سټانډ بای نه وروسته ګروپ موږ 100 نمبر ګروپ جوړ کړی داسې نه چې یو ته یو نمبر ورکوي بل ته بل دا دواړه انټرفیسونه په یو نمبر ورچوال ګروپ کې اچو 10 او IP ادرس ورکوو دې ته هماغه IP ادرس ورکوو ښه 192.168.1.50 نو دلته ښه IP ادرس نه لیکل وبخئ چې شی به لیکو تنه IP به لیکو ښه انټر دا هم واخیسته نو ان شاء الله سر مو په خلاص تو چې HSRP سره رقم ته کنفیګر کیږي کنه او سیم IP کنه خو ځکه هغه یو IP ورچوال ده ورچوال IP ده اوس ګوره تاسو راشي هم دغه ورچوال IP د راوټرونو ګیټ وی ته سیټ کړئ مې 150 مو 250 192.168.1.50 ښه همدغه یو ورچوال IP ستاسو ګیټ وی شوله اوس که چیرې موږ تاسو راځو دلته دا وګورو ښه IP کنفیګریشن دا ټول دلته سیټ کوو او دا هم راخلو ډیسکټاپ IP کنفیګریشن ته راځو دا هم راخلو دلته سیټ کوو او دا IP هم راخلو IP کنفیګریشن دا دلته سیټ کوو صحیح شو دا مو چې کله دلته سیټ کړله اوس ګورئ دې کمپیوټر نه زه پینګ کوم ټول IP باندې پینګ کوي دغه ورچوال IP چې دی یو چا دم نه یعنې په همدغه IP باندې به دی کار کوي ګوره پینګ کا 192.168.1.1 د خپل کمپیوټر چې پینګ کوي دا څنګه دا 1.2 دنه خو ګوره ریپلای راځي ښه خپل سویچ کې دا درې دا بل خواته وګورو که درې وګورو درې پینګ کوي اوس مهمه خبره موږ سره ګیټ وی دا ګوره ګیټ وی IP خو د چا نه ده خو ورچوال د هغه په ترو باندې باندې نور اکسس کوي ښه ورته وایم چې څه وکړه یو 50 موږ سره پینګ ګوره 50 IP نم ریپلای راځي که نه راځي راځي نو دای په 50 IP کنیکټ ده نه په یو 50 نه په 250 که اوس ګوره کوم یو راوټر سټانډ بای ده او کوم یو چې دا اکټیو ده ښه دا معلومات تاسو کتل غواړئ نو که چیرې تاسو دا معلومات کتل غواړئ ګوره تاسو به راشئ راوټر ته د راوټر CLI موډ ته به راسئ کله چې د راوټر CLI موډ ته راځو دلته موږ تاسو ولیکو چې شو سټانډ بای چې به ولیکئ شو سټانډ بای ښه شو سټانډ بای چې تاسو ته وښیي ګوره موږ سره فاست ایترنت 00 باندې چې دا اکټیو ده ګروپ 100 کې شامل ده ګروپ 10 کې سټیټ دې سره کم ته ده اکټیو ده صحیح شو کنه او اوس ورچوال IP ادرس دې موږ څو ده 192.168.1.50 ښه ورچوال ماک ادرس دا ده او دلته مهمه خبر دا درته ښیم اکټیو راوټر از څه شی لوکل یعنی همدغه راوټر چې ده دا اکټیو ده دا راوټر څه شی ده is local دا لوکل راوټر چې دا اکټیو ده او سټانډ بای راوټر د مونږ کوم یو ده سټانډ بای راوټر د مونږ هغه 250 دا راوټر د مونږ سټانډ بای ده ښه پوه شوې کنه په دې قصه باندې پوه شو استاد نو څنګه دا انتخابوي ستاسو سټانډ بای سو دا
هغه اکټیو شو یو دا د پرایورټي کنه ګوره دلته ستاسو ته خیم د دې پرایورټي څو ده سل ده اوس موږ او تاسو راځو دې ته دې راوټر ته راځم تاسو خو وګورئ سم شو او چې شي شو سټاند بای ښه دا وکي دلته تاسو وکي ګوره دلته موږ ته وایي دې پرایورټي چې شي ده سل ده اوس ګوره هغه کومه چې موږ سره چې شي اکټیو راوټر څو ده 150 ده دا آی پی د دې ټیټه ونه نو دا آی پی موږ سره چې شي کړی ده دا راخیسته ده هغه کړی ده څه ورته وایي هغه اوس اکټیو ده او سټاند بای چې ده سټاند بای راوټر از لوکل دا راوټر چې ده دا سټاند بای ده لوکل راوټر چې ده دا سټاند بای حالت کې ده که ته اوس غواړې چې شي چینج کړې پرایورټي چینج کړې نو ما درته وویلې ته به کنفیګر ټرمینل ته لاړ سې انټرفیس ته به داخل شي ښه کنفیګر ټرمینل سوري کنټرول شیفټ شپږ به ولیکو کنفیګر ټرمینل انټرفیس فاست ایترنیټ 0/0 کې هم کنفیګر کړی که نه او سټاند بای کې سټاند بای نه وروسته ګوره سوالیات ته چې شی کنفیګر کولی شي پرایورټي کولی شي کنفیګر کې ښه او پرمټ ګوره چې کوي پرمټ کې ولیکئ اوور تھرو لوور پرایورټي اکټیو راوټرز پوه شوې دا بیا که چیرې هر یو ته کار کول غواړي نو پرمټ به ولیکئ چې یعنې د هغوی هغه لوور پرایورټي چې ده هغه څه وکړي هغه ختم کړي پوه شو چې هر یو ته فعاله واوسېږي ښه چې هر یو ته ته پرایورټي کمه کړي نو هغه به دی په خپله اتومات څه کېږي جیګې کې هغه به دی راوټر کېږي اوس ګوره پرایورټي سټاند بای ته زه راځم اول یو کار کوم د دې پرایورټي بدلوم ښه پرایورټي دلته به راځو موږ تاسو به ولیکو چې شی انټرفیس ته خو داخل شوي یو که نه نو ولیکو چې څه شی سټاند بای او سټاند بای نه وروسته ورته لیکو چې شی پرایورټي ښه پرایورټي زه څه ته سیټ کوم ګوره 0 نه تر 255 پورې کولی شو موږ تاسو سیټ کوو دا مې راواخیسته دا مې څو سیټ کړله 1.5 سل ښه 1.5 سل مې سیټ کړله او دلته مهمه خبره دا ده چې سټاند بای او رښتیا ګروپ مې نه ده لیکلی که نه موږ هغه ګروپ ورنه که نو سټاند بای ګروپ نمبر موږ څو جوړ کړی 10 که نه او پرایورټي مې د دې 1.5 سل کړله صحیح شو او سټاند بای او ګروپ نمبر 10 او ورته وایم چې شي پرنټ تنا یوازې دام کفایت نه کوي ښه چې تاسو د دې ویلیو چینج کړئ دا پرنټ مو ولیکه او انټر یې کړئ اوس ګوره اوس ولیکئ چې شي ګوره وینې فاست ایترنیټ 0 ګروپ سټاند بای ته لاړ ښه دا اکټیو ته واوښته اوس ګوره مخکې چې وګوره اوس ګوره ورته لیکم چې شو سټاند بای ښه شو سټاند بای اوس ګوره موږ سره اکټیو راوټر از پرنټ انیبل شوی ده که نه سټاند بای راوټر از 250 چې دا اوس څه شی ده 250 سټاند بای ده او هغه بل اوس ګوره دا 0 پرایورټي د دې سل ده نو دې طریقې سره کولی شي تاسو دا رن کړئ هدف دلته د موږ ګوره اصلا په سیسکو آوټلاین کې چې دا موږ سره یوازې د دې ډسکرایبډ راغلي ښه کنفیګریشن هم نشته خو موږ درته وکړل چې زه سره هم تیار په خلاص وي ښه describe the purpose of the Pashto redundancy protocol نو یو HSRP دی ښه چې HSRP په ترو باندې تاسو کولی شئ redundancy enable کړئ مشکل لکه سخته اسانه ده اوس د HSRP دویم بدیل موږ تاسو لرو ښه دا HSRP خو موږ ویلو چې دا سیسکو پرایورټي دی یوازې په سیسکو ډیوایسونو کې کار کوي په نورو کې کار نه کوي اوس د دې بل راواغه چې دا بل بدیل موږ تاسو لرو چې هغه ته VRRP وایي چې ورته وایي VRRP it's mean virtual router redundancy protocol دی open standard ده similar to HSRP but is an open standard دا هم د HSRP پروتوکول غوندې دي خو د دې سټانډرډ چې شی ده اوپن ده use a master and backup router model الته اکټیو او چې شی وو سټاند بای ماډل ښه دلته چې شی ده دلته ماستر او بیک اپ راوټر ماډل ده خو یو راوټر ماستر یو بل بیک اپ وي the master routers own the virtual IP in response to ARP master router چې هغه راوټر د virtual IP دی هغه سره او د ARP ریکوست ته ریسپانس ورکوي the backup router takes over if the master fails backup router په هغه صورت کې راځي چې هغه د بل موږ سره master router چې شي فیل شي سیم کانسپټ ده VRRP د ډیفالت ټایمرونه هیلو ټایمر د 1 ثانیه ده او هول ټایمر 3 سکند ده نو د دې کنفیګریشن هم عینن موږ سره ډیر اسانه ساده انټرفیس ته ځي دا خو زه درته ونه کوم خپل یو کوي ښه نو VRRP ګروپ به جوړوي الته به موږ سره کوم ته ګروپ جوړاو ګوره په یاد مو سره کوم ګروپ هم جوړ کړ سټاند بای ګروپ هم جوړ کړ دلته به VRRP ګروپ جوړ کړي نور سیم طریقه ده سیم کانسپټ ده
نو دا به مونږ یو وردا لري کوو بیا سره چې دا کوو ټایم لګیږي نو دا ځان سره خپل پریکټیکل کوي صحیح شو نو بیا پرایورټي او پرینټ کولای شي هغه پکې چینج کوي اوس ګورئ بل موږ سره دریم پروتوکول چې دی ګوره ما درته ویلي وو چې په دغه فرست هاپ ریډنډنسي پروتوکولونو کې درې پروتوکول دي یو موږ سره چې شی وو HSRP وو چې د سیسکو سټانډرډ او ریډنډنسي په خاطر باندې استفاده کېده دویم چې موږ سره چې شی ول VRRP دا چې دا اوپن سټانډرډ ده دا اوپن ده او په ټولو ډیوایسونو کې دا قابل لګه ده اوس ګوره بل موږ سره دی GLBP دا چې شی دی دا د دوی نه لږ شانتې متفاوت ده GLBP it's mean Gateway Load Balancing Protocol Gateway Load Balancing Protocol نوم نه اندازه لګیږي که موږ غواړو دغه دواړو راوټر دوس خو دا دواړه موږ سره ګیټوي کنه زه وایم چې لوډ بیلانسینګ دی وکړي که په دې لوډ یو ریکویسټ له دې نه لاړ دا بل ریکویسټ له چا نه لاړ شي په دې بل باندې لاړ شي صحیح ده کنه چې لوډ بیلانسینګ روان اوسېږي په یو راوټر باندې یا په یو ډیوایس باندې لوډ زیات رانه شي نو د لوډ بیلانسینګ یا د توازن بیلانس کولو په خاطر باندې موږ کوم پروتوکول لرو ګیټ وے لوډ بیلانسینګ پروتوکول یا GLBP ورته وایي ښه دا درې پروتوکولونه دي دا موږ سره په فرست ریډنډنسي پروتوکولونو کې راځي ښه unlike HSRP and VRRP دا HSRP او د VRRP خلاف GLBP سپورټ لوډ بیلانسینګ GLBP چې دا لوډ بیلانسینګ سپورټ هم لري ښه دا د سنې چې یو ډاون سی بیا بل اپ سی چې بل ډاون سی بل اپ سی دواړه په یو وخت کې کار کوي پوه شوې کنه په دې مقصد لوډ بیلانسینګ پکې روان وي ښه use multiple active virtual forwarders دا AVFs استعمالي یعنی multiple active virtual forwarder virtual تخیلی forwarder سودانی استفاده کوي multiple وي different hosts are assigned different AVFs for load sharing the active virtual gateway AVG assign responsibility dynamically نو دا dynamic شکل سره دا ټول کارونه کیږي او د دې ډیفالت ټایمرونه چې دي هول ټایمر هلو ټایمر 3 سکند ده او هول ټایمر 100 ثانیه ده لس ثانیه ده نو دې کنفیګریشن عینن امقه شی امغه څه خبره ده خو تاسو به څه وکئ دلته اخري کې به دا لوډ دقه شی به ورسره لیکئ لوډ بیلانسینګ راوند روبین دې ته وایي چې یو پاکټ په دې لاړ شي بل پاکټ په دې ته وایي راوند روبین ټیکنیک ها که دا پاکټ لیږي یو په دې یعنی داسې نه چې دوه پاکټه یا دوه فریمونه یو وخت کې په یو راوټر ځي نو دې ته راوند روبین ټیکنیک تاسو کولی شي یوازې به دا انیبل کوي نور سیم کنسپټ سیم سیناریو خو دلته د سټانډ بای په ځای باندې چې شي GLD سټانډ بای او VRRP په ځای باندې GLBP او نور اماغه قصه پرایورټي اماغه ده خو په اخر کې به تاسو سو کوي ګروپ کې به لوډ بیلانسینګ راوند روبین انیبل کوي نور دا په نورمال شکل سره کار کوي نو دا موږ سره هغه ټاپک او لاغنه یو څه زیات describe the purpose of first hop redundancy protocol ها چې first hop redundancy protocol چې شي دي او د څه په خاطر استعماليږي کم دي او څنګه انیبل کولای شو مشکل باندې ان شاء الله د خیره استاد دا اول دوه کوم چې موږ وایو په دغه کې هغه رامنځته کېږي لوډ بیلانس رامنځته کېږي نه کنه دا خو یو دانه په یو وخت کې کار کوي تا ته ما درته ویلې چې کله ستا ماسټر فیل کېږي بیک اپ فعاله کېږي کله چې ستاسو اکټیو بندېږي تاسو دا بل څه نومې ده نو مې رانه د یاده وته ذهن هم کار نه کوي سټانډ بای تاسو اکټیو حالت ته راوړي هغه خو لوډ بیلانسینګ نشي کولی که چیرې ته غواړې لوډ بیلانسینګ وکړې دواړه په یو وخت کې اکټیو وي نو بیا به ته چې شی فعالی دا GLBP به کنفیګر کوي پوه شوې که نه هغه د لوډ بیلانسینګ سپورټ نه لري ښه او فرق یې پام دی کې ده نو دغه درې پروتوکولونه دي موږ سره چې دې ته FHRP ویل کېږي ښه فرست هاپ ریډنډنسي پروتوکولونه نو راتلونکې ورځ به بیا انشاءالله بل ټاپک ته داخلېږو سوال پوښتنه که څه لرئ کولی شي ووایي مشکل به نه یې که نه انشاءالله بس نو ښه وخت ښه روزه ماته یو ښه افطار درته غواړو ښه شپه نو سبا ته به انشاءالله بیا په یو بل ټاپک باندې سره غږېږو د خیره نن دپاره هم دومره بس